زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه ځوانانو ورونو، یو وار بیا یې تکراروم، هیله کوم چې تاسو په خپل ژوندانه کې باید یو نیک دوست او نیک ملګری ولرئ. هغسې دوست چې هغه الله پیژني او د الله رب العزت نه ایریږي، تر څو چې تاسو هم د الله ویرې او د الله مینې ته وهڅوي. تاسو ګورئ انبیا علیهم الصلاة والسلام هم هڅه کوله چې هغوی په خپل ژوندانه کې نیک دوستان ولري. کله چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر پیغمبري باندې مبعوث که، په لومړیو کې الله رب العزت د نبی علیه الصلاة والسلام لپاره د ابوبکر په نامه یو دوست هدایت که. د الله رب العزت د کلام دا آیت څومره ښکلی دی. الله فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي، پالونکي، واکوال د خوښي غوښتونکي دي. سبا او ماښام هغه ته بلنه کوي، د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي. نو د داسو کسانو په ملګرتیا باندې د خپل زړه ډاډه کړه. بیا هم ګورئ الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. موسی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي له هغو څخه هیڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي؟ نه، د دنیا ښکلا مه خوښوه. او هغه کسان چې د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند دي، هغو نه مخ مه اړوه، هغو سره دوستي وکړه. نو تاسو ته وایم درنو ځوانانو، آیا تاسو د الله رب العزت د کلام دا آیت ولید؟ مطلب دا دی چې د خپلو نیکو دوستانو سره پاتې شه، په هغوی پسې وګرځه او د هغوی پر دوستي صبر وکړه. وګورئ چې الله رب العزت دغه خبرې چا ته کوي؟ انبیا علیهم الصلاة والسلام ته کوي. حضرت موسی علیه السلام ته وایي ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. انبیا علیهم الصلاة والسلام په خپل ژوندانه کې نیک دوستان غواړي. نو راځئ تاسو هم په خپل ژوندانه کې هغسې دوستان انتخاب کړئ چې د هغو په زړونو کې د الله ویره پرته ده. هغوی د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند دي. هغو فاسدو خلکو سره چې هغوی د الله نه نه ویریږي، بې حیا دي، د هغو سره دوستي پرېږدئ، ځکه د هغو په ملګرتیا تاسو ته هم خلک په بده سترګه باندې ګوري. څنګه چې هغه دی هماغسې به بیا هم ته یې خلک اوس که به منفورې او په کرکه به درته ګوري. الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي اذهب الى فرعون انه طغى. ته لاړ شه فرعون ته، ځکه چې فرعون سرکش شوی دی. تاسو ته وایم درنو ځوانانو، آیا غواړئ چې د موسی علیه الصلاة والسلام غوندې د یو ستر رسالت خاوند اوسئ؟ آیا په سر او ذهن کې د ستاسو د ځمکې د اصلاح او دا چې زموږ په ځمکو او هیوادونو کې د نهضتونه او پاڅونونه رامنځته شي یو رویا لرئ؟ یا دغسې ژوند په غفلت کې تېروئ؟ کله چې الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى، نو اوس موسی علیه الصلاة والسلام ځان لپاره دوست، ملګری او معاون غواړي. څه وایي؟ واجعل لي وزیرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري
کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. زما پروردګاره نو زما لپاره زما له خپلې کورنۍ څخه یو مرستیال وټاکه. هغه مرستیال هارون چې زما ورور دی، د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو موږ ستا پاکي بیان کړو او ښه ستا یادونه او ستاینه خپره کړو. تاسو ته وایم درنو ځوانانو، باید بد دوستان پرېږدئ. عین که چیرې د ستاسو صمیمي دوستان هم وي، یو ګام د هغوی نه لرې شئ څه عیب او نیمګړتیا نه بلل کیږي. که تاسو د خپلو بدو دوستانو ته نږدې شئ، له هغوی سره د خپلې اړیکې ونه شکلوئ، نو تاسو به ضایع شئ او هیڅکله هغوی تاسو نشي ژغورلی، بلکې په هلاکت کې غورځئ. الله مهربانه دی، که د دې بدو دوستانو نه تاسو لرې شوئ، الله رب العزت به تاسو ته نیک دوستان پیدا کړي او هغه نیک دوستان به تاسو د الله دین ته وهڅوي، د الله رب العزت مینې ته به تاسو وهڅوي، د اسلام مقدس دین مینې ته به تاسو وهڅوي. سرفرازي د دنیا او د آخرت به ستاسو په برخه وي. که ته یو منفي لیواله دوست لرې، یو بې پروا دوست لرې، دا هم درته ووایم چې څه ناڅه وساته، مګر د دې تر څنګ یو نیک دوست ته هم اړتیا لري چې له هغه سره په مرسته کولو کې له تا سره ملګرتیا وکړي. کله چې دغه بې پروا دوست د خپل په وړاندې دوه نیک دوستان وویني، له هغوی څخه متاثره کیږي، هغه به هم نیک شي. دا خبره ځکه درته کوم که ته د هغه د اصلاح نیت لرې او پوهیږي چې هغه زموږ دوه دوستانو د نیکو اعمالو او د صالحو اعمالو نه متاثره کیږي، نیکه ګرځي، بیا یې مه پرېږده. او که د هغه په دوستي باندې بدبخته کیږي، نو هیڅکله بیا هغه ته اړتیا نه لري نیک دوستان ځان ته په ژوند کې لټوه. یو نیک دوست پورې ځان کلک ونښلوه او له پالونکي رب څخه وغواړه چې هغه تا ته ارزانه او وړیا درکړي. تاسو قرآن کریم ته وګورئ، کله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اړه فرمایي، نو الله فرمایي اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار. کله چې کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې څخه ویستلی و، کله چې هغه صرف د دوو دویم و، کله چې هغوی دواړه په څمڅه کې او په غار کې ول، د دوو دویم و، نو دویم یې څوک و؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه. عند اسرا او د معراج په سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې تللی نه دی، جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې ملګری و. د اسلام په مقدس دین کې زه یوازې په نامه هیڅ څیز نشته، یعنې زه یوازې یم، هیڅ څوک نه لرم. د دې په نامه د اسلام په مقدس دین کې څوک نشته، او که چا د انانیت دعوه کړې ده، هغه ناکامه دی، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. تاسو وګورئ د الله رب العزت کلام ته، سورة الزمر 83 آیت. الله فرمایي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. او کومو کسانو چې د خپل رب له نافرماني څخه ډډه کوله، هغوی به ډلې ډلې د جنت خواته بوتللی شي. یوازې نه، یعنی هیڅوک یوازې جنت ته داخلېدلی نشي. هر څوک چې په دنیا کې ورسره مینه لري، لاس یې نیسي او په ګډه جنت ته داخلیږي. زمرا یعنی ډله ډله. هرې ډلې په دنیا کې هڅه او لټه کړې ده چې له یو او بل سره مینه وکړي، نو په ګډه جنت ته ننوځي. نو قدرمنو اورېدونکو، موږ او تاسو ټول نیکانو دوستانو ته اړتیا لرو. ځان متاسف وینم کله چې وایم زموږ هیوادونه هم نیکو دوستانو ته اړتیا لري او زموږ ټولنې هم نیکو دوستانو ته اړتیا لري. نن ورځ تاسو وګورئ چې د دوی دوستي له چا سره ده. نو راشئ هغه کسانو سره په دنیا کې دوستي وکړئ چې هغوی د الله نه ویریږي، هغوی د الله د دین لپاره کار کوي، د هغوی یوازینی مقصد د الله رضا وي. که الله دوی جنت ته بوتله چې د دوی په صف کې ته هم ورسره جنت ته ولاړ شي. او که په دنیا کې له فاسدو خلکو سره ستا ملګرتیا وه، د هغو کسانو سره چې هغوی د الله نه نه ویریږي بلکې ټول ژوند په فساد و منکرات و فجایع کې تیروي، الله به د دوی په صف کې حشر کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احبه.
لومړنی کار چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینې منوره کې ترسره کړه، وګورئ د مهاجرینو او انصارو ترمنځ یې ورورولي قایمه کړه. په دې ترتیب سره یې د یوې ځواکمنې ټولنې د تأسیس لومړنۍ پایه کېښوده چې پر همدردي، همیاري او د یو بل د لاس پر نیولو ولاړه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا کار په مکې مکرمه کې هم د مؤمنانو ترمنځ ترسره کړ او مکې مکرمې په دې نظام سره حرکت کوه. د دوو کسانو ورورولي او همیاري ته وګورئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هڅه کوله دوه کسان چې د ټولنې له نظره همسطحه دي هغوی له یو بل سره برابر وي تر څو تنفر او کرکه رامنځته نشي. د اسلام د پیغمبر طریقې ته وګورئ، تاسو هم همدا طریقه پلي او پر مخ بوځئ. الله رب العزت به کامیابي در په برخه کړي، الله به سرفرازي در په برخه کړي. بیا هم وایم دوستانو، په ځانګړې توګه ځوانانو، تاسو ته وګورئ چې له چا سره هم دوستي ده. ستا دوستان څوک دي؟ آیا هغه کسان دي چې د الله نه ویریږي، یا هغه کسان دي چې بې حیا دي تل لپاره د خپل ژوند په فساد کې تیروي؟ په حقیقت کې قدرمنو اوریدونکو، د اسلام مقدس دین یو لوی دین دی. ستاسو شا او خوا یې دایرې ایستي دي چې هغه دایرې ستاسو ساتنه کوي. یوه د کورنۍ دایره چې هلته مور او پلار پکې دي، بله د ټبر او د قوم په نامه یوه پراخه دایره، او همداراز تر دې هم پراخه دایره چې هغه د دوستانو په نامه دایره ده، چې هغه د غیږ تر شا بله غیږ چې ستا ساتنه کوي. آیا تصور کوي چې د مدني عهد په اوایلو کې چې اصحابو کرام به په 2 یا 2.5 کالونو کې میراث اخیسته د خپلو دوستانو؟ عین د بدر تر غزا وروسته تر دې چې الله رب العزت دا آیت نازل کړ واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. داسې ښایسته دوست چیرته دی؟ هغو ځایونو ته چې ځې، آیا هغه به ته پیدا کړې؟ لکه څنګه چې د بد دوست په آشنا کېدلو کې ته بریالی شوی، نو اوس نیک دوست چیرته دی؟ آیا ته به هغه پیدا کړې؟ وګرځئ درنو ځوانانو، په خپل ماحول کې، په خپل کور کې، په خپل کلي کې، یا په هغو ځایونو کې چې تاسو شپې او ورځې سبا کوئ، تاسو ځان لپاره هغسې دوستان ولټوئ چې هغوی د الله نه ویریږي. ځان لپاره هغسې دوستان ولټوئ چې د هغوی په زړونو کې د الله ویره او مینه پرته وي، تر څو د هغوی په هڅونه باندې تاسو هم د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شئ. د اتفاق، د اتحاد او د یووالي لاس یو بل ته ورکړئ. په دې کې کامیابي ده، په بل څه کې کامیابي نشته دی. الله رب العزت په سورة آل عمران کې 103 آیت کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعضاء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا. الله فرمایي ټول یو ځای شئ، د الله رسۍ کلکه ونیسئ او مه تیتېږئ، یعنې دین پورې منګولې ولګوئ. تاسو د الله رب العزت هغه پیرزوینه در یاده کړئ چې پر تاسې کړې ده. تاسې د یو بل دښمنان وئ، هغه ستاسې په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهرباني او لورینه تاسو سره ورونه شوئ. نو راځئ سره د الفت او د محبت لاسونه ورکړئ، او دا د الفت او د محبت لاسونه هغه چاته ورکړئ چې هغه د الله نه ویریږي. که ته څومره ښه سړی، څومره بادیانته یې، خو چې ملګرتیا او دوستي دې د فاسد سړي سره وي، خلک تا ته هم فاسد وایي. کله هم خلک تا ته په نیک سترګه باندې نه ګوري، ځکه سړی د خپل ملګري او د دوست نه پیژندل کیږي. او که ته څومره بد یې، څومره فسادونه دې کړي، خو چې ستا ملګرتیا د الله رب العزت د دوستانو سره او نیکو خلکو سره شوه، هیله ده چې د هغوی په دوستي باندې الله رب العزت تاسو ته هم هدایت وکړي. په همدې هیله الله دې موږ ته هدایت وکړي. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. هغه چې ستا سره یمینه نبي، هغه چې ستا سره یمینه نبي، زه ورته نه وایم انسان مصطفی، زه ورته نه وایم انسان مصطفی، ډېر بختور و ستا یاران مصطفی.
هغه چې ستا سپېڅلی نوم یادوي هغه چې ستا سپېڅلی نوم یادوي تر داسې ژبې سم قربان مصطفی تر داسې ژبې سم قربان مصطفی ډېر بختور و ستا یاران مصطفی. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام کې د ورورولي په اړه زیات احادیث موږ ته بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به د عرش په شاوخوا کې د نور منبرونه کېښودلی شي. خلک به پرې ناست وي چې د هغوی کالي او مخونه له نور څخه دي. هغه نه پیغمبران دي نه شهیدان دي، خو پیغمبران او شهیدان به غیبته کوي چې ای کاش دا کسان موږ وای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه، صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله موږ ته یې راوپېژنه چې دا کسان څوک دي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دا یوه ډله ده چې د الله په خاطر له یو بل سره مینه کوي، د الله په خاطر سره راغونډیږي او د الله په خاطر له یو بل څخه جدا کیږي. وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو څنګه هڅوي چې په ورورولي پسې د الله په خاطر وګرځئ. له همدا نن ورځ څخه یې لټون پیل کړئ. یو قدسي حدیث ده چې الله رب العزت په قدسي حدیث کې فرمایي زما مینه او محبت د هغو کسانو لپاره دی چې زما په خاطر له یو بل سره مینه کوي. پرې واجب شو زما محبت پر هغو کسانو واجب شو چې زما په خاطر له یو بل سره کینی، او زما محبت پر هغو کسانو واجب شو چې زما په خاطر د یو بل سره دیدن او تګ راتګ کوي. وګورئ قدرمنو اوریدونکو څومره زیات توپیر دی د هغه څه ترمنځ چې فاسد دوست تا ورته دعوت کوي او د هغه څه ترمنځ چې نیک دوست تا ورته دعوت کوي. په دنیا کې له فساد او معصیت پرته نور څیزونه هم شته. دوستي په کومه مجموعه کې کیدل غواړي؟ دې حدیث ته وګورئ. الله رب العزت د قیامت په ورځ غږ کوي هغه کسان چې زما د عظمت او لویوالي په خاطر له یو بل سره مینه کوله چیرته دي؟ نن ورځ هغوی زه تر خپل سوري لاندې ساتم. نن ورځ زما له سوري پرته بل سوری نشته. قدرمنو اوریدونکو راشئ په دنیا کې ځان لپاره نیک دوستان ولټوئ. په ځانګړې توګه ځوانانو فاسد دوستان پرېږدئ او محبت چې کوئ په دنیا کې دا هم د الله رب العزت د رضا په خاطر وکړئ چې د آخرت په ورځ تاسو د الله رب العزت د رحمت د سوري لاندې ودرېږئ. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لوی حدیث دی سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله منهم رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اووه کسان الله رب العزت تر خپل سوري لاندې د آخرت په ورځ کې ساتي. پر هغه ورځ چې د هغه له سوري پرته بل سوری وجود نه لري. له دې جملې څخه دوه سړي یا دوه ښځې دي چې د الله په خاطر له یو بل سره مینه کوي، د هغه په خاطر سره راغونډیږي او د هغه په خاطر له یو بل څخه جدا کیږي. بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې دوه اشخاص د الله په خاطر سره دوستان شي، د الله په وړاندې د هغوی تر ټولو محبوب او ګران هغه دی چې له خپل دوست سره زیاته مینه وکړي. د الله په وړاندې د هغوی تر ټولو محبوب او ګران هغه دی چې له خپل دوست سره زیاته مینه وکړي. څوک چې له خپل یو ورور سره د الله په خاطر ورورولي وکړي، الله رب العزت په جنت کې هغه ته یوه درجه ورکوي چې په هیڅ عمل سره هغه ته نه رسیږي دا درجه، بلکې الله رب العزت د خپل دوست سره او ورور سره په ورورولي او دوستي دا درجه ورکوي. تصور وکړئ که چیرې تاسو 15 نیک دوستان ولرئ، 15 درجې او په همدې ترتیب، مګر پرېږدئ چې واقعیت ته لیواله اوسو. راشئ فاسد دوستان پرېږدئ. راشئ په خپل ژوند کې ځان لپاره نیک دوستان ولټوئ چې د هغوی په هڅونه باندې الله رب العزت تاسو هم کامیاب کړي.
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې یو له تاسې له خپل ورور څخه محبت وویني هغه دې ونیسي ځکه چې ډېر کم څیزونه دې ته رسیږي. همداراز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې له چا سره په دنیا کې مینه لري د قیامت په ورځ به یو ځای د هغه سره راپاڅېږي یعنې یو ځای به ورسره حشر کیږي. هیڅ یو حدیث لکه د دې غوندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب خوشحاله کړي نه دي. تصور وکړئ چې ستا حشر به له چا سره وي، ستا لاس به د چا په لاس کې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته راننوت او ویې فرمیل ابوبکر چیرته دی؟ د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس یې ونیوه. بیا یې وفرمیل عمر چیرته دی؟ د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه لاس یې هم ونیوه. وروسته پورته شه او لاسونه یې ورته پورته کړل او ویې فرمیل د قیامت په ورځ به دا ډول موږ راپورته کیږو. یو لاس یې د ابوبکر نیولی په خپل لاس کې او بل لاس یې د عمر رضی الله تعالی عنه نیولی په خپل لاس کې او اوچتوي یې داسې وایي چې د آخرت په ورځ به موږ همداسې راپورته کیږو. آیا اوس تاسو د دوستي معنا درک کړه؟ آیا د نیکو خلکو دوستانو ته لیواله شوئ؟ آیا تر دې وړاندې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي واست؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی. رسول الله فرمایي آیا پوهیږئ د ایمان تر ټولو ټینګ او کلک لاستی څه شی دی؟ یو سړي ورته وویلې ای د الله رسوله لمونځ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل لمونځ ښه دی مګر هغه نه دی. یو بل صحابي وفرمیل ای د الله رسوله زکات. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زکات ښه دی مګر هغه هم نه دی. نو صحابه کرامو ویلې د الله رسوله نه پوهېږو چې څه شی دی؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د الله رب العزت په لاره کې دوستي. عبدالله بن عمر بن خطاب چې پر دې باندې پوه شو ویل په الله قسم که د ورځو لخوا روژه ونیسم او هیڅ یې ونه خورم، د شپې له طرفه مونځ وکړم او هیڅ خوب ونه کړم او خپل ټول مال مې د الله په لاره کې نفقه کړم او هر وخت وغواړم چې مړ شم په داسې حال کې چې زما په ژوندانه کې د الله د فرمانبرداري محبت نه وي، دا زما لپاره هیڅ ګټه نه لري. قدرمنو اورېدونکو، راځئ په دنیا کې ځان لپاره ښایسته دوستان ولټوئ، هغه دوستان چې د الله د دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو پابند دي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا ونو زموږ د دې موضوع آخرنۍ خپرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې شوه. په دې هیله چې ما هم په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړئ. کله ناکله چې کله د تضرع او عاجزي لاسونه الله تعالی پکوئ، ما بیچاره او غریب ته هم دعاګانې وکړئ. الله رب العزت دې موږ د نیکو کسانو په صف کې حشر کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې نیکانو سره دوستي وکړو، چې الله مو د دوی په صف کې حشر کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم سره د نوې موضوع ستاسو درن حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.